افغانستان او پاکستان د سوداګریزو توکو د آزاد ترانزیت په اړه نوی توافق وکړ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، ښه راغلاست درته وایم. پاکستان ویل افغانستان سره د توافق په اساس د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو بار وړونکو موټرو ته دوطرفه تګ راتګ اجازه ورکړل شوې ده. په سوداګریزو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار عبدالرازق داود دغه اقدام د سیمهییز اتصال په برخه کې تاریخي پرمختګ بللی دی. نوموړي تېره ورځ ناوخته د مارچ 8 په دې اړه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي: موږ باید دا څرګنده کړو چې پاکستان او افغانستان د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو بل بار وړونکي لارویو ته د آزاد تګ راتګ اجازه ورکړې ده. د یا توافق په اساس د مارچ میاشتې پر 21مه بار وړونکي موټر د موقت اسناد په ترلاسه کولو سره دواړو لورو ته تګ راتګ کولی شي. هغه ویلي چې افغان سوداګر کولی شي چې په کابل کې د پاکستان له سفارت او په کندهار کې د دغه هیواد له کنسلګرۍ څخه د تېرېدو جواز ترلاسه کړي. په سوداګریزو چارو کې د پاکستان د صدراعظم استازي دا یو تاریخي توافق بللی او په خبره له افغانستان او منځنۍ اسیا سره به سوداګري پراخه دروازې خلاصې کړي. پر همدې مهال د افغانستان د سوداګرۍ خونې چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د دغه توافق هرکلی کړی دی او هغه د سوداګریزو اموالو د انتقال په برخه کې مهم بللی دی. د سوداګرۍ خونې غړی خانجان الکوزی امریکا غږ ته وویل چې دوی مخکې د پولې دواړو غاړو ته د بار وړونکو موټرو درېدو په اړه څو ځله له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې وې او په دې برخه کې د توجه غوښتنه کړې وه. ښاغلی الکوزي زیاته کړه افغانستان خپله ژمنه کړې تر اوسه عملي شوې نه ده. که چیرې دغه توافق عملي شي د سوداګرۍ په برخه کې به مثبت تاثیرات ولري. تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې د ځینو ستونزو راپورونه ورکړل شوي دي. ډېر مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.